اسلام د ژوند مکمل قانون دی او د انساني ژوندانه مختلف اړخونه داسې تنظیموي چې د ذرې په اندازه کمی پکې نشته. خو کله چې انساني ژوند د الهي برنامې له مخې تنظیم شي، پر هغه بیا د ګوتو د ایښودلو مجال نشته. کار هم چې د انساني ژوندانه د اهمو اړخونو څخه شمارل کیږي، د اسلام له نظره ډېر اهمیت لري. اسلام حکم کوي چې کار وکړئ او له همدې لارې خپل ژوند تامین کړئ. اسلام امر کوي چې د کارګر مزدوري د پرته له کوم ځنډ څخه هغه ته پوره ورکړل شي. الله جل جلاله د کار په برخه کې داسې فرمایي: فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله. یعنی کله چې لمونځ ادا کړی شو، نو پر ځمکه خپاره شئ او د حلال روزۍ طلب او غوښتنه وکړئ. د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم څخه هم د کار د ارزښت په باب زیات احادیث را نقل شوي، لکه چې فرمایي: ان الله یحب العبد المؤمن المعترف. په تحقیق سره خوښوي الله جل جلاله هغه مؤمن بنده چې د یوه کسب په واسطه ځان له روزي ګټي. بل ځای کې فرمایي: ما اکل احدکم طعاما قد خیر من عمل یده. بخاري شریف نه روایت دی. رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي: نه دی خوړلی تاسې د هغې نه بهترین طعام کوم چې تاسې په خپلو لاسونو باندې ګټلی. نو اسلام کار ته پر درنه سترګه ګوري او د کارګر مزدوري د هغه منلی شوی حق ګڼي، لکه چې مسلمانانو ته لارښوونه کوي چې اوتوا الاجیر اجره قبل ان یجف عرفه. مخکې له دې چې خولي یې وچشي مزدوري یې ورکړي. یو حدیث داسې راځي، رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي: درې کسه چې د قیامت په ورځ به یې زه مدعي یم، دعوه به پکې چلوم. یو هغه کس چې زما په نامه د سوګند خوړلو سره چاته پناه ورکړي او بیا له هغه سره خیانت وکړي. دویم هغه سړی چې یو آزاد شخص خرڅ کړي او د هغه بیه په لاس راوړي. دریم هغه سړی چې مزدور په مزدورۍ باندې ونیسي او هغه ته د پوره کار کولو څخه وروسته د هغه مزدوري ورنکړي. نو اسلام کار ته په درنه سترګه ګوري او د کارګر مزدوري د هغه منلی شوی حق ګڼي. نو که پورتنیو نصوصو ته ځیر شو، راته څرګنده به شي چې کار د اسلام له نظره ډېر اهمیت لري او کارګر د خدای جل جلاله او د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم دوست دی او د هغه د حقوقو په برخه کې ډېر تاکید کوي. وما علینا الا البلاغ.